هلمند کې خصوصي تلویزیون له نږدې 2 کلن ځنډ وروسته بیا ځلې په فعالیت پیل وکړ. هلمند کې داسې مهال یو خصوصي تلویزیون په فعالیت پیل کوي چې پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو راوروسته ډېرې رسنۍ له مالي او اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي دي او ځینو یې خپل نشرات راکم کړي دي. هلمند کې سباوون تلویزیون داسې مهال خپل نشرات پیلوي چې تر دمګړۍ لا په دغه ولایت کې 2 تصویري او 4 غږیزې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي او شاوخوا 90 تنه کارکوونکي او خبریالان یې پر خپلو کورونو او د بیکارۍ شپې او ورځې سبا کوي. سباوون تلویزیون د څه کم 2 کلونو وروسته خپل نشرات راپیل کړي دي. خوست کې سیلابونو کورونه او ځمکو ته زیانونه اړولي دي. د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د تېرې ورځې زیاتو اورښتونو او سیلابونو له کبله خلکو ته مالي زیانونه اوښتي چې د کورونو ترڅنګ یې کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي. د ایران له زندانونو 180 افغان بندیان آزاد شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران په بندخونو کې د لسګونو افغان بندیانو د خوشي کېدو او هیواد ته د راستنولو خبر ورکړی دی. د یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان سرپرست حکومت او د ایران ترمنځ د سوي هوکړې له مخې د بندیانو په لیږد په لړ کې دا ځل 180 تنه په بند محکوم سوي افغان بندیان افغان لوري ته وسپارل شول. تر دې مهاله د ایران هیواد له بېلابېلو زندانونو څخه 1111 تنه افغانان بل هیواد ته را انتقال شوي دي. روغتیا سازمان وايي افغانستان کې د وینو له بانکونو ملاتړ کوو. د روغتیا نړیوال سازمان وايي په افغانستان کې د وینو د ټولو 80 بانکونو ملاتړ کوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې دا خبره د وینې ورکولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر پاڼه کې کړې او ویلي دي چې د وینې د دې بانکونو له لارې هره میاشت کې 14 ولایتونو ته 10,500 د وینې کڅوړې ویشل کیږي. امریکا د چین پر 10 صنعتي تصدیو بندیز لګولی. امریکا د وارداتو او صادراتو د کنټرول په لیست کې د 11 چینی صنعتي تصدیو په ګډون 43 صنعتي تصدۍ شامل کړي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ ونبین ویلي چې چین د امریکا له یادې کړنې سره ټینګ مخالفت کوي او ورڅخه غوښتنه کوي چې سمدلاسه د وارداتو او صادراتو د کنټرول په لیست کې د صنعتي تصدیو د شاملېدو په شمول د بندیزونو او پر چینی تصدیو د فشارونو له اچولو څخه لاس واخلي.